بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه لومړی تاسو ټولو ته سلامونه وړاندې کوم او له هغه څخه وروسته د لوی اختر مبارکي تاسو ټولو ته وایم. غوښتل مې چې د کانګو د تبې یا د تب په اصطلاح باندې د کرایمین کانګو هیمراجیک فیور چې یوه داسې ناروغي ده چې د څارویو د حلالولو په وخت کې یا له څارویو سره د تماس په وخت کې نوموړې ناروغي انسانانو ته نقلیږي. څرنګه چې د لوی اختر یوه برخه هم د قرباني کول دي او موږ تاسې ډیری خلک دا قرباني په خپلو کورونو کې په خپله کوو، په دې وجه باندې د دې امکان شته چې نوموړې ناروغي موږ تاسې ته انتقال شي. غوښتل مې چې لومړی د دې ناروغي په باره کې معلومات او له هغه څخه وروسته په دې خبرې وکړو چې څرنګه کولی شو چې د دې ناروغي څخه موږ تاسې ځانونه وژغورو. د کانګو تبه یوه ډېره شدیده ناروغي ده. هر هغه خلک چې په دې ناروغي اخته سي امکان لري 10% خلک یې په هرو سلو کې 10% خلک مړه سي. نو نوموړې ناروغي چې د پسه یا د وزې وزګړي او غوا غویي په وړیو کې یا په پوست باندې کومې خزندې چې زموږ داسې په اصطلاح باندې موږ ورته شینی وایو، هغمغه خزندې کې د وایرس یو موجودیت ده چې کله یا حیوان وچیچي او یا هم د حلالولو یا له حیوان سره د تماس په وخت کې انسان وچیچي او یا هم همغه چیچلی حیوان چې دا ناروغي پکې موجوده وي د هغه د ککړې وینې او یا هغه انسان چې په دې ناروغي اخته وي د هغه د وینې او یا مایعاتو په واسطه باندې دا ناروغي له یو کس څخه و بل کس ته یا له هغې خزندې څخه انسان ته او یا له څاروي څخه انسان ته نقلیږي. څه وخت چې دا ناروغي چې یو وایرسي ناروغي ده، یو وایرس ده چې په دې خزنده کې موجودیت لري یا په دې شینې کې چې موږ تاسې یادوو په دې کې موجود وي، کوم وخت چې دا ناروغي زموږ تاسې په وجود ته ولاړه سي پر څه ډول اعراض منځته راوړي. د ټولو څخه لومړی څه وخت چې موږ په دې ناروغي باندې اخته سو له 3 څخه تر 14 ورځو پورې وخت اخلي چې په موږ تاسې کې اعراض تولید سي. د ټولو څخه مهم شدید تبه، د سر درد، د عضلاتو درد، د مفصلو یا بندونو درد، د نس درد، خوا ګرځېدل یا استفراغ کول، اسهال او په شدیدو وختو کې له پزې څخه د وینې تګ او یا د بدن د پوست څخه د وینې تګ او یا خاپونو باندې پیدا کېدل دغه ډول اعراض منځته راوړي. څرنګه چې په پوست او یا په پزه یا په دې ځایو کې د خونریزي باعث ګرځي، په همدې شکل باندې نوموړې ناروغي د انسان دننه په اعضاو کې د خونریزي باعث ګرځي او همدغه خونریزي ده چې ډیری انسانان یې خصوصا په 2 هفته کې د دې په مقابل کې د بدن اعضاوې خپله وظیفه له لاسه ورکوي او په نتیجه کې امکان لري انسان مړ شي. په څه شکل باندې کولی شو موږ تاسې له دې ناروغۍ څخه ځان وساتو؟ د ټولو څخه لومړی باید وایم چې متاسفانه دا ناروغي واکسین نه لري او دومه خبره دا ده که څه هم د ناروغانو ته څه وخت چې روغتون ته راورسیږي موږ ورته د مختلفو اختلاطاتو لپاره دواګانې ورکوو، خو اصلي دوا چې دا وایرس له منځه وړي هغه که څه هم تر یو حده پورې مؤثره ثابته شوې ده، خو تر ډیره حده پورې دا ناروغان چې دي همغه
د نورو اعراض یا کوم د بدن په بدن کې تولیدېږي د هغو په له منځه وړلو کې ورسره کومک کېږي تر څو انسان ژوندی پاتې شي. هغه دوا چې موږ د دې په مقابل کې استعمالوو هغه د رایبوارین په نامه سره یادېږي. په څه شکل کولی شو چې موږ تاسې د دې ناروغۍ څخه ځان وساتو؟ د ټولو څخه لومړی باید ماشومان د څاروي یا د حیوان د حلالولو په وختو کې ورته رانږدې نه کړو او په تماس کې باید ورسره رانه شي. له هغه څخه وروسته هغه کسان چې هغه نوموړي حیوانات حلالوي د حلالولو په وختو کې باید روښانه جامې واغوندي یا کالي واغوندي، مثلا سپین کالي. که چېرته دا شینی یا دا خزنده د انسان سربیره په کالو روانه وي نو په سپینو کالو باندې له لرې ښکارېږي چې سړی یې له ځانه لرې کولی شي او له منځه یې وړی شي. دومه خبره دا ده چې د ذبحې یا د قرباني په وخت کې یا د حیوان د حلالولو په وخت کې باید خپل لستوڼي راپورته نه کړو، یعنې خپل لستوڼي پورته باید نسی، همالته ټینګ وتړل سي له بند سره، د لاس له بند سره، او له هغه سره په څنګ کې ښه به دا وي چې د سکلې په لاس کړو. وجه دا ده چې دا شینی یا دا شینې یا د حیوان ککړه وینه امکان لري د موږ تاسې لاسو ته ورسېږي او له همدې لارې موږ ورباندې اخته سو. دوهمه خبره دا ده هغه کسان چې کالي اغوندي، یعنې په اصطلاح باندې دریشي نه یې کړې کالي اغوندي، هغه کسان باید کوشش وکړي تر څو خپله لمن په پرتاګه کې دننه واچي، تر څو د لمنې څخه کښته د دې لارې څخه دا خزنده د دې وجود ته ولاړه نسي او دوی ونه چیچي. له هغه سره په څنګ کې ښه به دا وي چې خپلې پایڅې په جرابو کې دننه واچوو تر څو خزنده د پایڅو د لارې د کښته لارې څخه زموږ ستاسې وجود ته لاره پیدا نه کړي. کوم وخت چې خصوصا چې پسونه یا مږان خلک حلال کړي وړۍ یې باید ونه ښکول سي، په وجه د دې باندې چې خلک یې په لغړو لاسو ښکوي او ډېر کسان ورباندې اخته وي. ډېر امکان دی دې شته چې که چېرته په دې دا پسه کې شینی یا ما خزنده موجوده وي موږ تاسې وچیچي. له هغه څخه وروسته کله چې په ناروغ کې سربیره ذکر کړل شوي اعراض پیدا شي باید په منډه او په چټکۍ سره یې تر روغتونه ورسوو. دا ناروغان چې کوم وخت روغتون ته راورسیږي موږ یې په یو جلا کوټه کې له ټولو نورو ناروغانو له ټولو نورو خلکو څخه یوازې ساتو تر څو دا ناروغي له دې څخه نورو کسانو ته ولاړه نه سي. خدای دې وکړي چې دا معلومات تاسو ته مفید وي. نور مو په خدای سپارم.